سعودي بادشاه محمد بن سلمان چې دنه هم میدان ته راغی، اعلان یې وکړو د ایران سره چې یار موږ د ایران سره ورسره یو، ټوله دنیا حیرانه کړه. ویډیو راسره لکه مکمل وګورئ. اسرائیل چې دنه د ایران نه علاوه چې دنه په یمن باندې هم حمله کړې ده، څومره نقصان یې ورته ورسولی ده. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د اسرائیل او د ایران چې کومه جنګ خطر دی، په دې کې چې دنه اوس د اسرائیل او د ایران چې کومه جنګ ده، اسرائیل ولګېد په یمن باندې هم حمله وکړه، هلته څه نقصانات کړي دي، خو دغه صحیح اوس پته نه لګېدل چې څومره نقصان به کړی. هغه چې کله پته ولګېد هغه به زه شریکومه. او په دې ټیم کې چې دنه محمد بن سلمان چې دی نو هغه خپل پیغام جاری کړی دی. سعودي عرب محمد بن سلمان وایي که نه، و اسرائیل چې حکومت چې کومه دی وایي دوی د ایران سره تنازعه ده، د ایران سره چې کومه فایټ کوي، کومه جنګ کوي، نو په دې کې چې دی نو دوی اوس امریکا هم راځي، وایي امریکا هم په دې جنګ کې شاملې چې دا جنګ کې د امریکا هم شامل شي زما سره. او بل خبره دا کړی ده کنه، وای ایران چې دنو د ذهن نه د کار واخلي په دې طریقه د اسرائیل ختم کی کنه چې دیو سوچ هم نشي کولای. دا محمد بن سلمان دا خبره کړی ده. او بیا دا خبره کړی ده کنه تل حبیب چې کومه خار ده نو د دې ول مکمل تور باندې ختم کی، د دې ول مکمل تور باندې ناکام کی. بیا دا خبره کړی ده چې څومره مسلمانان ملکونه دي نو دا چې دنو موږ د ایران سره ولاړو، د ایران سره شانه بشانه ولاړو، او څوک هم چې دنو ایران ته څه نقصان نشي رسولای، موږ ټول مسلمانان ملکونه چې دنو موږ د ایران سره ولاړ. دا محمد بن سلمان چې ده نو ایران صدر تحریم کړی دی او هغه ته دا په ټلیفون دا رابطه کړې ده، او چې دغه نه پس چې د ټوله دنیا حیرانه کړې ده ملګرو. او بالکل حقیقت خبره کړل چې څومره مسلمانان ملکونه دي په کار چې اوس د ایران سره ودرېږي. ایران ډېر په سخت کې دی ځکه چې اسرائیل چې د هغه سره امریکا هم ورسره ده، او امریکا چې د هغه اوس وایي اسرائیل ته چې تاسو چې دی نو په ایران باندې حمله وکړئ، ایران ختم کړئ. او ایران والا هم چې د برپور هغه حمله کوي، هغه چې د په اسرائیل چې د ختموي. د اسرائیل چې کومه تل حبیب خار د هغه ول مکمل تور باندې تباہ او برباد کو، په هغه کې اوس هم ورونه بریږي. محمد بن سلمان زنده باد. یار ډېره ښکلې خبرې وکړې. په کار ده چې مخکې هم د پاکستان او انډیا جنګ و، په کار چې دوی هم د پاکستان لپاره داسې خبرې کولې چې څومره هم مسلمانان ملکونه دي په کار چې دوی د یو بل څه ودرېدی. نن به چې دی نو دا کفري ملکونه به نه رالګېدی، نه به زموږ سره لانجې کولې، نه به زموږ سره وس جنګونه کولې، او بلکې زموږ مسلمانان ملکونه چې دي نو هغه څه د کافرانو سره ورسره وي، نو ځکه زموږ د مسلمانان ملکونه چې دي نو په دې باندې خراب دي ملګرو. نو ټولو ته زنده باد. یار محمد بن سلمان نن یو داسې ښکلې فیصله وکړله او داسې ښکلې اعلان یې وکړ کنه چې زموږ زړونه خوشحاله کړل ملګرو. نو ټول دا ویډیو ضرور شیر کړئ، نور ملګرو ټول ته ورسي.